محترم مسلمانانو، 1440 هجری قمری کال ختم شو. زموږ او ستاسې د زندګۍ یوه حصه، زموږ او ستاسې د عمر یوه برخه دا بیا کمه شوله. 1448 هجری قمری کال شروع شو. د 1448 هجری قمری کال د محرم الحرام اولنی جمعه ده. زموږ او ستاسې د دې مجلس عنوان دی د مسلمان په ایمانی زندگی کې الله جل شانه او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د اطاعت اهمیت. ما او تا ته الله جل شانه وجود را کړی دی. زما او ستا خالق او مالک الله جل شانه دی. اونمو الله جل شانه ازما و شما در اینمی زندگی مختصر اطاعت خواسته، اجابت خواسته. ہر حکم کی از طرف اللہ جل شانه آمد، ہر حکم کی از طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بما و شما رسید. مکلف استیم کی اونمو حکم را بغیر از چون و چرا من و عن اونمو حکم را قبول کنیم. مکلف است. اینمی جزی ایمان ما و شماست. در ایمان کی داخل شدیم، از کدام راه کی به ایمان داخل شدیم اونمو راه کلمه طیبه است. کلمه طیبه دو جز است. یک جز کلمه طیبه لا اله الا الله. در اینمی جز وعده کردیم که یا الله احکم الحاکمین، حاکم مطلق یا الله تو هستی. ما هر حکم شما را علی الرأس والعین، بسر و چشم قبول داریم. دیگر حاکم، دیگر معبود نداریم. فقط و فقط تنها معبود الله جل شانه است. و در دوهم جز وعده کردیم محمد رسول الله که ما اینمی زندگی خود را و بندگی خود را که داریم 40 و 50 و 70 و 80 سال، اینمی را مکمل به طرز و طریقه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بسر میکنیم. محمد الرسول اینمی نمونه است. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نمونه است بری ما و شما. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم الگو است. وعده کرد. الله جل شانه از ما و شما تقاضا داره یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله. ایمان والاو، ایمان والاو ایمان راوړي. ایمان خو راوړي دي. الله جل شانه را ته حکم کوي ایمان والاو ایمان راوړي. ایمان خو راوړي دي. نو حضرات مفسرین رحمهم الله د دې تشریح او تفسیر کوي یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والاو چې د ایمان دعوه لري بر زبان او مردم که دعوه کردی که ما ایمان والا هستیم. آمنو اینمی دعوه را در عمل خود ثابت کنی. اینمی دعوه را در عمل خود ثابت کنی که شما ایمان داری. هر حکم الله جل شانه کی آمد و نمو حکم الله پاک را قبول کن. یک حکم خو نماز است و را قبول کردیم.
یک حکم روزه رمضان است اونمو حکم را قبول کردیم الحمدلله. و بعضی احکام گاهی گاهی از طرف الله جل شانه یک قسم احکام می آیا که اونمو احکام از مزاج و طبیعت و نظری ما و شما، رواج ما و شما مخالف باشه. در اونمو جا امتحان است بری ما و شما که اونمو احکام را قبول داریم یا نداریم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مسلمان مرد مسلمان زن پس از آمدن حکم الله جل شانه اختیار نداره که ما اینمی کار نمی کنیم یا به اینمی کار برابر نیستیم یا اینمی کار در رواج و منطقه ما نیست. مسلمان اختیار نداره، نه اختیاری جان داره، نه اختیاری مال داره، نه اختیاری اولاد داره. در هر چیز مسلمان مسلوب الاختیار است. مال خود را، جان خود را، اولاد خود را تمام به الله جل شانه سپرد میکنه. الله جل شانه که هر حکم کرد مسلمان مطابق اونمو حکم خود را جور میکنه. مسلمان مطابق اونمو حکم خود را جور میکنه، هیچ چون و چرا نداره. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایمان والاو کله چې الله جل شانه او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم تاسې وغواړي داسې یو کار ته چې هغه ستاسو لپاره حیات ژوند دی. هر حکم د شریعت دا زموږ او ستاسو لپاره ژوند دی، حیات دی. بغیر له دینه، بغیر له شریعته زه مړ یمه. که د شریعت حکم زما په زندگی کې نه وي نو زما ژوند نه دی. که د شریعت احکام زما په زندگی کې راغله زه ژوندی سولمه. اینمی اصل حیات از حیات حقیقی که ما به قرآن زنده شویم، ما به سنت زنده شویم. اینمی زندگی اصل است. اونمو زندگی که بغیر از قرآن و سنت باشه اگرچه ظاهرا زنده استیم ولی حقیقتا در مردگان شمار استیم. او زندگی نیست. الله جل شانه په قرآن شریف کې مثال ورکي فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. هغه ژوند چې د شریعت بغیر وي هغه ژوند داسې دی لکه د اوبو په سر باندې ځګ، د دریاب د سیل په سر باندې ځګ دی. دا ځګ ډېر ببر معلومیږي، ډېر غټ معلومیږي، خو دغه ځګ دا حقیقت نه لري. یو ځلې چې هوا پر راسي دا ټول ختموي. اصل وجود د اوبو دی چې تر دې ځګ لاندې دي. نو کم خلق چې د شریعت څخه بغیر د دین څخه بغیر زندگی لري هغه زندگی په حقیقت کې زندگی نه ده. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. الله جل شانه او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ومني ځکه هغه تاسې راغواړي و هغه عمل ته چې کوم عمل ستاسو لپاره حیات او ژوند دی. په هغه کې ستاسو زموږ لپاره ژوند دی، حیات دی.
حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم به چی کامیاب شد؟ همراهی اونها تکنولوژی بود، همراهی اونها اسباب زیاد بود؟ نہیں. همراهی حضرات صحابه کرام یک چیز بود: اجابت، اطاعت. وقتی که حکم می آیا، ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها فرمائی مجھ په کور کې ناستی وو، د الله جل شانه لخوا څخه وښځو ته د حجاب حکم رالی: یا ایها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ایمان والاو خپل نبی علیہ السلام ته الله پاک وایي مسلمانانو ښځو ته ووایه چې په ځان باندې جلباب او څادر واچوي. ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها وایي د ښځو سره په کور کې جلباب نه و، لوی څادر نه و. فقمن الى مروتهن فشققنهن نصفین. ښځې ولاړې سولې د خپل کور کې چې په خپل کور کې په بسترو باندې کم غټ څادر اچوي، هغه څادرونه یې پرې کړل، هغه یې د ځان لپاره حجاب وګرځول. الله جل شانه آیت راواستوي، حکم می راواستوي د شرابو په باره کې. شراب په عربو کې داسې مروج و لکه زموږ تاسو په منځ کې چې چای مروجې دي. در هر مجلس، در هر خانه، در هر جای شراب بود. الله جل شانه حکم نازل کرد که اینمی شراب نجس است. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام الرجس. اینمی پلیتی است و اینمی شراب سبب عداوت است در میان شما مردم. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. شیطان به سبب اینمی شراب در میان شما مردم عداوت میاره. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. شیطان به سبب اینمی شراب شما مردم را از نماز و از ذکر غافل میکنه. فهل انتم منتهون؟ عجیب، الله جل شانه اتر حکم نکرد که منع استی، بلکه استفهام کرد آیا شما اینمی را ترک میکنی؟ الله جل شانه وغوښتل آیا تاسې دا پرېږدئ؟ دا خو مردار دي. حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم چې د چا سره کم مالونه وه، شراب یې را بار کړي وه د یمنه څخه، هغه پر اوښانو باندې بار وه، هغه یې د اوښانو څخه نه دي راکښته کړي، پر اوښانو سربیره یې هغه مات کړل او هغه یې توی کړله. دا اطاعت، دا جذبه وه په دې خلکو کې، دا جذبه وه د اطاعت، په دې خلکو کې جذبه وه د منلو. الله جل شانه هغه خلک کامیاب کړل، د دنیا او د آخرت په دواړو میدانو کې سرخروس وله. از ما و شما هم اینمی تقاضا است که هر حکم که آمد در زندگی یا در بندگی، در دکانداری باشه یا در مسجد باشه، در هر جا که حکم آمد ما و شما مکلف هستیم که اینمی حکم را بغیر از چون و چرا، بغیر از این که ما اینمی حکم را درک کردیم، مکمل حکمت اینمی را درک کردیم یا نکردیم، مکلف هستیم که عملی کنیم. و نتیجه چی است که اگر اطاعت کردیم: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
چا چې د الله جل شانه اطاعت وکي د هغه د لوی رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکي الله جل شانه څخه وویریدي تقوا یې وکړله فاولئک هم الفائزون هم بس دا کامیاب دي کامیابی په دې اطاعت کې ده او که اطاعت نه کوي ومن یعص الله ورسوله ويتعد حدوده کسی کی نافرمانی می کنه از الله جل شانه و از رسول صلی الله علیه وسلم ويتعد حدوده احکام الله جل شانه را میشکنه تعدى تجاوز می کنه يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الله جل شانه بدا خلق و جهنم تداخل کی کسی کی اطاعت کرد به جنت داخل میشه کسی کی عصیان و نافرمانی کرد به جهنم داخل میشه بس خطر کسی کی اطاعت کرد فاولئک هم الفائزون کامیاب است کسی کی نافرمانی کرد و نمو ناکام است کسی کی اطاعت کرد کدام مقام داره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست دی یو صحابي ورسره ناست دی هغه صحابي د مجلس څخه ولاړی کور ته تللی دی لږ وګړی لږ وخت وروسته بیرته رالی مسجد ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې کوي ته خو اوس ولاړی کور ته بیرته ولې راغلی هغه ورته وایي یا رسول الله ته مې ویادېدلې ستا رنګ مې ویادېدی نو رالم ستا د لیدلو لپاره نو زه خو دې اوس ولیدلم مرا خو آل دیدی در مجلس و آل به خانه رفتی چرا دوباره آمدی او نمو صحابی فرمود یا رسول الله به اینمی سبب آمدیم که فکر کردیم که اگر در آخرت به جنت رفتیم و باز هم از دیدار محمد صلی الله علیه وسلم محروم هستیم زیرا که نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو امام الانبیاء است نبی علیه السلام خو در اعلی علیین است در مقامات عالیه است ما خو اگر جنت هم رفتیم در کدام مقام شاید باشیم به اینمی سبب در دلم آمد که آل خود دنیاست ملاقات نبی علیه السلام دیدار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میسر است بیا بریم که ملاقات رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیم در قیامت خو پس نمیشه به شنیدن اینمی کلام نبی علیه السلام خود هم فکرمند شد که اگر به جنت رفتیم اینمی صحابه کرام رفت همراه ما امت رفت همراه ما خود در مقامات عالیه هستیم اینمی مردم چطور میتوانه که همراه ما ملاقات کنه دیدار کنه الله جل شانه جبرئیل علیه السلام را روان کرد آیت کریمه را آورد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين چا چې د الله جل شانه اطاعت وکي د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکي دا به په قیامت کې د انبیاو د صدیقینو د شهداو د صالحینو سره یو ځای حضرات صحابه کرام وای فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا موږ په زندگی کې په هیڅ شي دومره نه خوشاله سوي لکه په دې آیات کریمه چې خوشاله سولو چې موږ ته دا بشارت راکوي چې په قیامت کې به تاسو د نبی علیه السلام سره یو ځای یاست او دا یوازې صحابو ته نه ده دا زما او ستا د زمانې مسلمانانو ته هم دا ده چې چا اطاعت وکړي د الله پاک او د رسول صلی الله علیه وسلم په قیامت کې به د هغو سره یو ځای وي الله جل شانه دې زموږ او ستاسو حشر د هغو سره یو ځای یو شی چې مهم دی
باید و ملګرو ته ورپام کو هغه دا ده ډېر ملګري وایي چې زما څه خو غلطي کېږي زما څه خو سهوه کېږي زه کله د الله جل شانه حکم مات کم د نبی علیه السلام طریقه او سنت پرېږدم ګورې زده یې کړئ یو د یو چا څخه په سهوه په خطا په غلطي په طریقه د ګناه د الله جل شانه حکم د نبی علیه السلام طریقه پرېښول دي په دې کې گنجایش ده گنجایش دا مطلب چې یو سړی ځان گناهگار بولی یک کس خود را گناهگار میبینه و فکر میکنه که ما که اینمی کار کردیم غلط کردیم حکم الله جل شانه را شکستیم طریقه نبی علیه السلام را در اینمی کار ترک کردیم خود را گناهگار میدانه به اینمی شخص الله جل شانه توفیق توبه میده نمی شخص توبه میکنه اگر امروز نبود پرده نبود دیگر پرده توبه میکنه که یا الله از ما غلطی شد مثل که یک آسان مثال است ما و شما نماز را حکم الله جل شانه میدانیم و الحمدلله مسلمانان اهتمام میکنه نماز را میخوانه اگر یک روز به غلطی نماز نخواند خود را مقصر خود را کوتاه کننده میبینه که ما کوتاهی کردیم غلطی کردیم استغفار میخوانه توبه میکنه اینمی گنجایش داره مشکل در چی است مشکل در اینمی است که مردم در احکام الله جل شانه اگر چون و چرا شروع کرد چرا این حکمی تو را آمده اینمی حکم در اینمی زمانه نمیشه اینمی حکم ایتور است این خو مناسب نیست وقتی که نعوذ بالله یک شخص بر یک حکم معترض شد اعتراض کرد پس اونمو شخص از اینمی غلطی توبه نمیکنه زیرا که فکر داره که ما خو یک بسیار حکیم و فیلسوف هستیم ما تصحیح دین میکنیم اینمی دین خداوندی غلطی داره اینمی احکام الله جل شانه غلطی داره ما اینمی را تصحیح میکنیم چرا شما که اعتراض میکنی ما که نعوذ بالله اعتراض میکنیم بر حکم الله پاک مطلب این است که الله پاک غلط شده نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه و سلم غلط شده اینمی خطرناک است نبی کریم صلی الله علیه و سلم په مجلس کې ناست مسجد کې لمونځ وکړي جماعت وسو تر جماعت وروسته یو کس ولاړ سو یا رسول الله طهرني یا رسول الله ما پاک ما را پاک کنی از ما غلطی شد ما پاک نبی علیه السلام مبارک ورته وایي څه پیښه ده وایي یا رسول الله په لاره کې راتللمه په لاره کې مې یو ښځه ولیدله بس د شیطان اثر و هغه ښځې سره مې لین جوړ کړي د هغه ښځې څخه مې مچه واخیستله په لاره راتللمه یو ښځه مې ولیدل د هغه ښځې څخه مې زړه واوښتي هغه طرف ته نظر مې واوښتي د ښځې څخه مې مچه واخیستله یا رسول الله زما څخه غلطي سوې ده ما پاک که پر ما باندې د الله پاک حکم جاری که ګوره غلطي ده خو غلطي سره د احساس پیدا دی چې زه غلط یم نبی علیه السلام ورته وفرمیل ول هل صلیت معنا ول تا زموږ سره دلته لمونځ وکړئ په لمانځه کې وسوې هغه ول هو په لمانځه کې وم ول بس ان الحسنات یذهبن السیئات هر نیکی گناه پاکی تا چې لمونځ وکړئ ستا دا گناه پاک سوله اونمو شخص خواست کرد یا رسول الله در راه بودیم یک غلطی از ما شد آل بر ما حکم الله جل شانه قائم نافذ کنی نبی علیه السلام از اونمو شخص پرسان کرد همراه ما نماز خواندی بله خواندیم بس کفایت میکنه ان الحسنات یذهبن السیئات هر نیکی پاک کننده است گناه را پاک میکنه دور میکنه یک واقعه شد غلطی کرد خطا کرد گناه وکړل غټه گناه کړې ده
لیکن ګناه یې داسې ګناه وکړله چې په هغه کې ځان ګناهګار بولي. نو چې ځان ګناهګار بولي الله جل شانه ورته معافي کوي. د مسلم شریف حدیث دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حضور کې یو شخص ناست دی، اوبه یې راواخیستلې، اوبه یې په چپ لاس وچښلې، په چپه لاس باندې اوبه وچښلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي اشرب بیمینک، اشرب بیمینک، خوراک په راسته لاس کوه، څښاک په راسته لاس کوه، یو چا ته چې شی ورکوې په راسته لاس یې کوه، د یو چا چې شی اخلې په راسته لاس یې اخله. د سنت طریقه ده. نبی علیه السلام مبارک هغه کس ته وویل په راسته لاس باندې اوبه وچښه. دلته ورته متوجه سئ. هغه کس که دا ویلي وایي چې یا رسول الله غلطي راسه وسوله، فکر مې نه و، خبره خلاصه وه. هغه کس تکبر وکړي ولا استطيع. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکړي زما په وسه نه ده پوره چې اوس به بیا دا اوبه په راسته لاس باندې څښم، دا مې په وسه نه ده پوره، لا استطيع، طاقت نه لرم. نبی علیه السلام مبارک په دې خبره باندې دومره ناراضه سو، شرا یې ورته وکړل، بددعا یې ورته وکړل، ولا استطعت، لا استطعت، الله جل شانه دې تا ته تر مرګه توفیق نه درکوي چې په راسته لاس باندې وکړې. د مسلم شریف حدیث دی فما استطاع، پر هغه ځای باندې لاس وچ سو، تر مرګه یې بیا په دې راس باندې حرکت نه دی کړی. ځکه د نبی علیه السلام مبارک در مقابل حکم نبی علیه السلام چی کرد؟ اعتراض کرد. به دست چپ آب را نوشید، نبی علیه السلام به اونمو شخص حکم کرد اشرب بیمینک، به دست چپ نکنی اینمی کار، به دست راست بنوشی. اونمو شخص به طور اعتراض، به طور تکبر، مثل که ما و شما در اینمی زمانه به یک شخص بگوییم که اینمی کار نکنی برادر، اینمی کار از حکم الله خلاف است، اینمی کار از شریعت خلاف است. بعضی مردم است خدا ناترس است، میگوید ما نمیتوانیم، بس ما نمیتوانیم. اونمو شخص به طور تکبر گفت که لا استطيع، ما نمیتوانیم که به دست راست آب را بنوشیم، بس اینمی است به دست چپ می نوشیم، دیگر به دست راست نمیتوانیم. نبی علیه السلام به اونمو شخص بددعا کرد ما استطعت لا استطعت، الله جل شانه به شما تا مرگ دست شما را الله پاک دی لاس وچ که چې تر مرګه بیا په ونه چشي، تر مرګه بیا نه دی چشي. اعتراض، مخالفت، چون و چرا، اینمی در احکام خداوندی ممنوع است. در احکام رسول الله صلی الله علیه وسلم در شریعت ممنوع است. چرا؟ زیرا که وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. مسلمان نر او مسلمان ښځه اختیار نه لري چې د الله جل شانه حکم را لي، بس بیا به مسلمان تابع وي، تابعدار. ما مخکې دا خبره کړې وه، الله جل شانه راته وایي ما او تا ته الله جل شانه وایي چې تاسو ملت ابیکم ابراهیم، تاسو به د خپل پلار ابراهیم په لاره باندې ځئ. د ابراهیم علیه السلام لاره څه شوه؟ د ابراهیم علیه السلام لاره څه وه؟ اذ قال له ربه اسلم، ابراهیم علیه السلام ته الله پاک وایي تسلم. قال اسلمت لرب العالمین، ابراهیم علیه السلام وایي الله ورب العالمین ته تسلیم یم. که رب العالمین راته وایي چې خپل بچی ذبح که ذبح، که رب العالمین راته وایي چې خپل ماشومان واخله په غره کې یې پرېږده پرېږدم یې، که رب العالمین راته وایي چې خپل وطن قربان که وطن پرېږدم. اسلمت لرب العالمین، رب العالمین ته تسلیم یم. بیا ابراهیم علیه السلام خپل زوی ته وایي بچی خوب مې لیدلی دی، په خوب کې خو راته حکم وسو چې دی ذبح که، دی حلال که.
نو ستا څنګه رایه ده؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، ما خوب ولیدی په خوب کې راته حکم وسو چې تا ذبح کم. فانظر ماذا ترى، څه فکر لرې؟ په زوی کې هم تسلیم دی. قال یا ابت فعل ما تؤمر، بابا چې کوم حکم راغلی دی حکم تطبیق کا، حکم تطبیق کا. غټه مسله د سړی چړې ته پرېوځي، بیا د پلار په لاس باندې چړه، او بیا دومره ماشوم د 7 کالو. یا ابت فعل ما تؤمر، بابا تا ته چې کوم امر سوی دی هغه عملي که. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ان شاء الله زه صبر کوم. فلما اسلم، دا خالي د خولې خبره وه نه، فلما اسلما، الله پاک وایي دواړه پلار او زوی دواړه تسلیم، دواړه زما حکم ته حاضر سوله. لہذا دا مخواس دی چې هر حکم ما او تا ته راسي د الله جل شانه د خواسه، د نبی علیه السلام د خواسه، د علماو د خوا او ما او تا ته بیان سي. دا زما او ستا ملګري امر بالمعروف والا نهي عن المنکر والا چې په بازار کې ګرځي، اینمی مردم از ما و شما چی میخواه؟ از ما و شما خو اینه میخواه که بیای برادر ترتیب فلان شخص زندگی بسر کنی، احکام فلان شخص را عملی کنی. از طرف امیر المؤمنین حفظه الله که احکام آمده اینمی، تمام احکام از طرف احکام خداوندی است. اونمو احکام را بری ما و شما به طور فرمان نوشته میکنه. اینمی رسمی جریده که هر ماه می آید و در اینمی فرامین می آید، فرامین امیر المؤمنین حفظه الله، شما او را مطالعه کنی. هر حکم که نوشته کرده اینجا پایین بری اونمو حکم حواله داده، از قرآن، از سنت، از فقه. یک حکم از طرف خود نکرده، احکام الله جل شانه و احکام نبی علیه السلام است. حال اونا از ما و شما که تقاضا داره که بیایی نمی دین الله پاک بری شما هم است، بری ما هم است، بیایی نمی دین مشترک را به مشترک ترتیب عملی کنیم. پس ما و شما باید در نمی چون و چرا نکنیم، تابعدار شویم. حکم الله پاک است، صحیح است. اینمی احکام اگرچه از رواج ما و شما بعضی احکام از طبیعت ما و شما مخالف باشه، مشکل نداره. حضرات صحابه کرام فرموده که ما همراه نبی علیه السلام بیعت کردیم، بایعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی السمع والطاعه. مرد نبی علیه السلام سره بیعت وکړي چې یا رسول الله ستا خبره به اورو، ستا خبره به منو. فی المنشط والمکره، که موږ خوشاله وو او که موږ خفه وو. والیسر والعسر، که موږ ته په حکم کې اساني وه او که موږ ته سختي وه، په هر حالت کې منو. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د خپل ځان او د خپل رسول صلی الله علیه وسلم کامل اطاعت را نصیب کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سنة